روف روهیله د پښتنو هغه قدردان او عزتمن مشر دی چې مونږ کله کله راغونډی، مونږ کله کله په یو میز کېنی. د اباسین آرټ کونسل صدر دی ډاکټر اعجاز خټک چې د پښتونخوا د ډېرو لویو سرکاري ادارو مشر هم پاتې شوی دی. نن پرون هم د یوې لوی ادارې وایس چانسلر دی. ډاکټر اعجاز خټک صاحب د کمال سړی په دې دی چې دی صرف د پښتو شاعري نه کوي، دی صرف د اردو شاعري او لیکوالي نه کوي، دی د انګریزي هم یو ډېر ښه لیکوال او شاعر او ادیب دی. مننه شاهجي. خبره دا ده چې مونږ چې کله اباسین آرټس کونسل کې راغلي وو نو مونږ کم خلک کتلي دي هغه کې پریشان خټک صاحب چې کوم دی هغه زمونږ لوی رهنما و مشر و. ډېره مننه باچا صاحبه، ستا مهرباني ده. موږ خو خوشحال بابا وایي چې مینه د سید نوي په زړه کې د هغو سړیو تل خاورې په سر. الله دې ستا عزت وساتي. ستا مشرانو هم زما قدر کړی دی. رښتیا خبره دا ده چې پروفیسر ریشان خټک صاحب او پردل خان بابا هم زما قدر کړی. زه تاسو ته وایم او د سیدانو قدر به یې کولو. سیدانو خو زموږ سر ګلونه دي. شروع کوم د پاک الله په پاکه نامه. زما ډېرو قدرمنو، عزتمنو، سپېڅلو، غښتلو، ویاړلو پښتنو، افغانانو، رونو، خویندو، زه یم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ
یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو عبدالرؤف روهیله د پښتنو هغه قدردان او عزتمن مشر دی چې مونږ کله کله راغونډوي مونږ کله کله په یو میز کینی د اباسین آرټ کونسل صدر دی نن دلته کې د یو لوی ادبي میله دا جوړه کړې ده ډېر لوی شخصیات راغوښتي دي په دې لویو شخصیاتو کې یو شخصیت د پروفیسر پریشان خټک او ډیر قدرمن پردل خان حاجی پردل خان خټک صاحب د کور د پښتو اردو او انګریزي د ادب یو داسې سپن کې دی چې سالمه پښتونخوا په خپلو خوږو افکار او خیالات او کیفیات او احساسات رڼا کړې ده ډاکټر اعجاز خټک چې د پښتونخوا د ډیرو لویو سرکاري ادارو مشر هم پاتې شوی دی نن پرون هم د یوې لوی ادارې وایس چانسلر دی ډاکټر اعجاز خټک صاحب د کمال سړی په دې دی چې دی صرف د پښتو شاعري نه کوي دی صرف د اردو شاعري او لیکوالي نه کوي دی د انګریزي هم یو ډیر ښه لیکوال او شاعر او ادیب دی دا ډاکټر اعجاز خټک صاحب سره د هغه د ژوند د خټکو د خاندان د خټکو پښتنو د کارنامو د خپل خاندان په هکله مرکه کوم د هغه د ژوند کتاب راسپړم تاسو ما سره محترم عبدالرؤف روهیله ایډوکیټ صاحب ته نن سبا د اباسین آرټ کونسل په یوه لویه عهده یو لویه کورسۍ ناستې یعنی صدر یې د دې نه مخکې په دې کورسۍ باندې چې کم مشران پاتې شوي په هغې کې پروفیسر پریشان خټک او محترم پردل خان خټک هم و ډاکټر اعجاز خټک هم موږ سره د اباسین آرټ کونسل په مشرانو کې دی تاسو مهرباني وکړئ ما ته ووایئ چې د ډاکټر اعجاز خټک د پروفیسر پریشان خټک او د محترم پردل خان خټک اباسین آرټ کونسل له څه خدمات دي او پښتو اردو او انګریزي ادب له څه خدمات دي ډېره مننه شاجي خبره دا ده چې مونږ چې کله اباسین آرټس کونسل کې راغلي وو نو مونږ کم خلک کتلي دي هغې کې پریشان خټک صاحب چې کوم دی هغه زمونږ لوی رهنما و مشر و او هغه چې کوم دی بنیادي طور چې کله نه دا شروع شوی دی اباسین آرټس کونسل هغې وخت نه هغه چې کوم دی هغې سره دی پریشان خټک صاحب چې کوم یو دی هغه کله چې څه نوم دی مونږ دا خیال وکړو چې بھئی پریشان صاحب صدر جوړ صحیح نو مونږ ټول کسان څومره وو هغه وخت زه خو خالي لیګل ایډوایزر وم دا د کوم وخت کم سن خبره اندازه تقریبا وایي جي یو 20 کالو مخکې خبره ده نو مونږ ټول لاړلو او پریشان خټک صاحب ته مو ویلې هغه وخت کې هغوی هلته کشمیر کې وایس چانسلر هلته هم هغه کولو نو چې مونږ ټول د وزیر اعظم مشیر غالبا مطلب تعلیم برای یونیورسټۍ سره د هغوی تعلق او بهرحال چې کوم یو دی مونږ لاړلو هغه وایي یار دا تاسو ټول مال رالی په جرګه ښه کشمیر ته تللي وي نه اسلام آباد ته دلته نه پېښور ته چې لاړلو هغوی ته هم دا خبره وکړه نو هغه وایي یاره تاسو ما سره خو بلکل ټایم نشته خو بس ټیک د خیر دی زه به چې کوم یو دی کله نه کله زه به راځم صدارت نشم کولی او بهرحال بیا 2-3 پیرې مونږ لاړلو او هغوی ته مو ویلې نو بیا پریشان صاحب چې کوم دی هغه ویلې یاره دا تاسو اوس دومره هغه کوئ نو پریشان خټک صاحب بنیادي طور ډېر زبردست سړی و کله نه چې دا پی وي سنټر پېښور کې شروع شوی و یعنی د ده صرف دا هغه چې کوهستان به 75 76 77 نه واخله دا هغه وخت چې کوم دی هغه وخت نه پریشان صاحب چې کوم یو دی د ده هغه مشر چې کوم یو مشران یو خاطر غزنوي صاحب یو دغه نو دیو ډېر هغه وخت
همدغه ویلې چې نه دا زمونږ کوم یو صوبه ده پښتونخوا د دې پروګرام ډیر زیات پکار دی او هغوی ډیر کوشش وکړلو بیا هغوی نه پس چې کوم یو دی پوردل خټک صاحب ته مونږه درخواست وکړلو چې جی تاسو راشئ جی ایز اے وایس پریزیډنټ او د هغوی کمال دا و چې مثال په طور ته مونږ به دا ویلې چې جی دا میټینګ 5:30 بجې به میټینګ وي نو هغه به 5 بجې به راغلی و د وخت پابند و بس جی پابند و چې 5:30 بجې شو نو مونږ ته به یې دا ویلي چې بھئی څنګه چل دی یار ټایم خو پوره شو دا کسان ولې نه راځي هم هغه حیثیت ډاکټر صاحب کې بالکل هم هغه شانته چې کم یو دی په ټایم ډېر پابند بالکل ټایم نه مخکې راځي او د ده ماشاءالله ماله خو د انټرویو دپاره هم ټایم نه راکولو یو کالو شو زه ورته ویم نو جی خبره دا ده چې که ستاسو پې بدماشي ده او زما وس نشته غریب سړی نه 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 دا خبره نه ده خبره دا ده چې ډاکټر صاحب بنیادی طور مصروف دی ډېر مصروف سړی دی صحیح دی چې سرکاري د ملازمت ختم شو فوري طور دا یونیورسټیز او کالجز رالو یو ویلې چې ما سره چا بل ویلې ما سره چا او هغې نه مخکې چې کوم یو دیو او وایس چانسلر و د خیبر یونیورسټي هغه وخت هم دیو ډېر کار کړی او مشاعرې هغې سره سره مشاعرې بل دا دی ټولو له لویه خبره چې کم ده انګلیش کې کار دغه کوي لیکل کوي is one of the leading poet of KPK as far as I know تر کوم وخت پورې چې ما کتلی دي نو ډېر یو اجاز رحیم صاحب چې کوم یو دی هغه ماته پته چې هغه انګریزي ادب کې کار کوي او دا چې کوم دی ډاکټر صاحب نو ډاکټر صاحب ډېر خدمات دي اباسین کې تاسو ته څه ټینشنونه په دې لویه عهده چې دی جوړ شوي دي که نه ګوره جي خامخا که نه خبره دا ده جي چې لکه ستاسو اختلاف راځي او که نه منځ نه 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 ډاکټر صاحب خو جي دومره دروند سړی دی دومره عزتمند سړی دی چې هر سړی چې کوم یو دی هغې له عزت ورکړي دومره نو کله هم چې مونږ دیو ته ریکویسټ کړی دی چې جي اباسین دپاره نو دوی ویل جي حاضر دی نو زبردست سړی دی جی الله دې دله نور ترقي ورکړي او چې کوم یو دی تاسو دا ډېر ښه تاسو نن دا پروګرام جوړ کړلو چې دیو سره دا پروګرام تا جوړ کړی دی تا خپل کور کې جوړ کړی تا تاوان کړی دا اعزاز او عزت ملګرو دا یور وایس ټي وي لندن دی او دا زه تاسو ته خواست کوم چې که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او زما خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ او دا حقیقت هم دی چې دا د صدر صاحب عبدالروف روهیله صاحب کمال دی چې نن یې مونږ په شامي روډ چې یو ډېر جدیده د پیښور علاقه د په خپل ښایسته کور کې راغوښتي یو او د ډاکټر اعجاز خټک سره یې مرکه کوو څنګه یې صحت دې څنګه ډېره مننه باچا صاحبه ستا مهرباني ده موږ خو خوشحال بابا وایي چې مینه د سید نوي په زړه کې د هغو سړیو تل خاورې په سر الله دې ستا عزت وساتي ستا مشرانو هم زما قدر کړی دی رښتیا خبره دا ده چې پروفیسر پریشان خټک صاحب او پوردل خان بابا هم زما قدر کړو او د سیدانو قدر به یې کولو سیدانو خو زموږ سر ګلونه دي تاسو د کابل دا دغه چې ما وکتل نو ما ته خپل مشران را یاد شو ځکه چې به هر کال کابل ته سپیشلی پریشان زما د کابل پروګرامونه یو وایس باندې کتلي ما کتلي دي او نور ملګرو ته مې لیږلي دي او ټولو ډېر خوښ کړي دي او تا خصوصي طور باندې د افغانستان د کابل د یونیورسټۍ چې کوم تا موږ سره انټروډکشن وکړو داسې دومره شعبې دنیا کې زه ګرځېدلی یم خو ما ښه د ډېر کمې یونیورسټۍ به داسې زه خو تلل غواړم ځم به انشاءالله کابل زموږ د وطن دی خو زه ډېر حیران شم او خوشحاله شم او دا تا دا دغه کریډټ رسي چې تا پښتونخوا یو افغانستان زموږ د وروڼو یو اداره چې هغې ته علامه اقبال کریکولم جوړولو ته علامه اقبال تللی و بالکل سلمان ندوی او علامه اقبال خټک صاحب څو بچي دي زما ماشاءالله څلور جینکۍ دي یو هلک څه نامې دي جینۍ تانیه خټک ده بله ملغلره ده او محمد ننګیال خټک مې زوی دی ښه ننګیال او شیرین خټک او مهرین خټک مې لوڼې دي
او ناوې دې د کوم ځای ده؟ زما تره پریشان خټک صاحب لور ده. ها 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 پریشان خټک صاحب نور څو کم روریانو د پردل خټک او پریشان خټک صاحب یو بل و کشر رور سیف الله خان خټک هغه فیډرل سیکرټري و اسلام نه آباد. او درې واړه وفات شوي دي. درې واړه اول کشر وفات شو بیا پس منځ کې پریشان صاحب چې وفات شو زما والد صاحب بیا ټولو نه اخر کې ټولو نه مشر و راغلي په یو ترتیب و. ته د ډېر لوی لیکوال زوی د پروفیسر جی د پردل خټک صاحب زوی او د پروفیسر پریشان خټک وراره خو ته د پښتو په نسبت زه په دې خوشحالېږم ګوره ښه چې زیاته توجه انګریزي ادب ته ورکې خو د انګریزي ادب ته لکه څنګه راغلی باچا صاحب تعلیم یافته خلک خو ډېر دي که نه داسې پښتو چل دی کې چې یو خو خوشحال بابا ویلي دي چې که یو څو ساعت زما په خوا کې کینی دا د غره دا خټک د غره به خټک به واړه شاعران شاعران شي. نو پښتو کې ما زه لیکل کوم اردو کې هم کوم او انګریزي کې هم خو چې رښتیا ته وایم ته خو سید یې نو تا ته خو به رښتیا وایو هسې به رښتیا ویل پکار دي چې دغه چې دی پښتو کې زموږ مشرانو خوشحال بابا نواله تر دې پورې دومره ښه لیکل کړي دي که نه جي چې زه به یېرېدم په لیکلو کې زه یم چې یاره دا معیار خلک به موږ نه توقع کوي څه معیاري شی به لیکو او موږ په نو ما انګریزي اردو ته هم لږه توجه ورکړه او زما ناتیه کلام چې د انګریزي کې زما اوس 15 کتابونه چاپ دي. دوه د انګریزي دي دوه د اردو دي او د پښتو را روان دي. د انګریزي خو زه د دنیا اولنې ناتیه کتاب په انګریزي کې دا زما دعوه ده خلک دې ووایي د کبل دنیا اولنې ما لیکلی دی الحمدلله 2014 کې 2014 څه ته وایي زه نه پوهېږم پښتو کې راته وایه 2014 کال کې نو هغه چې دی مرسی ټو مینکاینډ ما په امریکې کې هم د هغې هغه کړي دي او دا د مینې کتاب دی نو دا قیمت نشته نو ما مفت تقسیم کړي دي ماشاءالله خدای ما ته فقیرۍ کې دا دغه راکړی دی. بل انګریزي کتاب مې اوس چاپ شو عام شاعري ده رومانټیک کیپ د ډریم الایو چې خوب ژوندی ساتئ او اردو چې ناتیه کتابونه دوه چاپ دي لا نبی آبادي دا حضور صلی الله علیه وسلم دغه دی حدیث دی او طلع البدر علینا دا د مدینې منورې اولنی نعت څلور کتابونه دا چاپ دي پنځم بس پریس کې د پښتو والا دا به راځي انشاءالله. د پردل خټک او پریشان خټک کم پاتې کتابونه چې دي دا کتابونه ولې نه چاپ کوئ جي دا څو ځل په دې باندې تاسو نږدې ملګری او زما د ماما زوی دی ښه شاعر ادیب دی آباد حسن خټک په دې باندې کار شروع کړی دی کافي دغه برابر هغه چې ما ورسره مرکم کړی یو کال د هغې مشو خټک بس دا منځ کې د کرونې د وجې نه پریس اخوا دېخوا معاملات داسې جوړ شو چې خلکو سستي راله انشاءالله دا تاسو هم مشرانو ځکه چې تاسو سره ډېره مینه وه او دا به انشاءالله کوو او تاسو د سوري د هدایت لاندې مهربان ستا نه علاوه او د آباد خټک نوم به نه اخلې ځکه چې آباد خټک ښکاره سړی دی نور ستا په خاندان کې هلکانو جینکو کې څوک شاعران څوک دي او زما تره زامن چې دي دوه پریشان صاحب زامن دي ډاکټر جاوید صاحب هغه هم شاعري کوي پښتو او میجر خوشحال خټک چې د پریشان صاحب زوی دی هغه هم شاعري کوي کتابونه خو جاوید چاپ شوی دی په څه نوم باندې چاپ نوم خو به راته اوس یاد نه وي هلکه مطلب تا کتلی هم نه دی ما کتلی دی خو وخت وشو کافي او نو هغه چې دی جینکۍ نشته پښتنې مېرمنې کور کې د پښتو سره مینه نه هغه اوس دنیا ډېره مشیني شوه بچا صاحب که رښتیا باندې وایي نو دا روایت چې مونږ قایم ساتو دا هم ډېر ستا روریان څوک دي زما رور نشته بیخي ها کم ملکونه دي کتلي خټک صاحب ما خو بچا صاحب نیمه دنیا به ورته ووایو غټ که وګورو نو امریکا کینیډا هغه طرف نه به را شروع شو انګلینډ فرانس هالینډ قبرس سایپرس چې وته ګریک سایپرس بیا سعودي عرب خو زمونږ وطن دی پکې مونږ دعوه ده زمونږ وطن دی زما د نیکونو وطن امارات تایلند سنګاپور خټک صاحب د پښتنو وطن افغانستان دی کتلی او که نه یې دی کتلی دا خو مې ستا دغه نه ډېر شوق مې مخکې نه و خو مخکې حالات داسې وو چې زما ډېر خو نیمه دنیا دی کتلی خو افغانستان دی سره زه د لاړ شم او هلته کې کابل یونیورسټۍ ته خاص طور سره او مشران چې کوم دي او زموږ مشران غیر دلته ډېر تعلق دی ملاقات وشي خپل پښتنو سره بیا یو دغه جوړ شي رابطه دا ډېره ضروري ده اوس به راته څه وایې د پښتو
پښتو به یو څو اشعار شعرونه درته ووایم ارشاد. ستا د ښایست او ستا د ښکلي مخ ودانه دنیا آها ستا د ښایست او ستا د ښکلي مخ ودانه دنیا ته څه خبره یې د چا دې کړله ورانه دنیا واه 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 او واه ساده خټک یم ته ستا د ښایست او ستا د ښکلي مخ ودانه دنیا ته څه خبره یې د چا دې کړله ورانه دنیا آها ساده خټک یم ساده خټک یم په چلونو باندې نه پوهېږم آها ساده خټک یم په چلونو باندې نه پوهېږم په دې خبر یم دروغجنه ده پخوانه دنیا آها 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 او خورې ایرې دي په ظاهره کسره زر ښکاري آها خورې ایرې دي په ظاهره کسره زر ښکارېږي اعجاز خټک ته ښه معلومه ده جانانه دنیا واه بچا صاحب دا ډېر څه صورتحال دی دې صوبه کې پښتونخوا کې چې اوس ډېر تعلیم هم عام شو د انګریزي ادب څه صورتحال دی ستا نه علاوه بچا صاحب زه خو چونکې ډاکټر یم او بیا مې انتظامي ذمه دارۍ هم دي تاسو ته پته ده مصروفیات ډېر زیات دي نو ډېر خو نه یم خبر خو زما چې کوم شاعر انګریزي ژبه تاسو خبره وکړه د دې صوبې فخر دی او زما ډېر خوښ دی هغه اعجاز رحیم صاحب دی فیډرل کابینټ سیکرټري هایست پوزیشن لوی پوزیشن یې په دغه کې سیکرټریانو کې هم پاتې شوی زموږ چیف سیکرټري هم پاتې دی د پښتونخوا چیف سیکرټري پښتونخوا چیف سیکرټري پاتې او د هزارې سره تعلق دی پښتونخوا اوسېدونکی دی نو هغه زما ډېر خوښ دی په شاعرۍ کې او بین الاقوامي نامونه مې اخیستي د کتابونو نور څوک لیکل کوي نور خو داسې زما چونکې زه خپله بس د زړه بړاس په دغه کې وباسم ستا تعلق د کومو تنظیمونو سره دی زما خو چونکې وخت کیسه ده نه صرف اباسین آرټس کونسل چونکې ما مشرانو دې سره تعلق او تاسو غوندې زموږ ورونه دوستان دي پکې نو هغې سره مې تعلق ډېر دی نور مې داسې خاص تعلق بلې سره مطلب که څوک ووایي نو زه به ورځم نه خټک صاحب ته مشاعرو او دې شیزونو له ولې نه ځې دا وخت خو په خپل ځای زورور سړی وایي نو بیا خو به ځو خو بهرحال مجبورۍ دي لکه ته یو ډاکټر ښه د څه ډاکټر یې ډاکټر صاحب زه پیتالوجي د ټیسټونه چې څومره کېږي زه پروفیسر اف پیتالوجي وم او بیا انشاءالله بیا خبر میډیکل کالج پرنسپل شوم بیا داسې نور اوس د صحیح اوس د وایس چانسلر یم ګندهارا یونیورسټي پېښور ګندهارا تهذیب خو ډېر لوی تهذیب دی زور او ستا دغه کمت کې دی کلینیک دی چېرته دی زه خو په ډبګری کې او فیس څومره اخلي خلکو نه فیس خو زمونږ خو ټیسټونو دغه ټیسټونو خبره دا چې دا ریجنټ چې کم دي کم باندې چې ټیسټونه مونږ کوو دا بهر نه راځي خاص ټیسټونه کټونه چې ته کوې دا په ډالرو کې راځي نو ډالر باندې چې فرق چې ښه شي لکه ته ګران ډاکټر یې ګران خو نه یو خو مونږ کوشش کوو چې کوالټي دغه ورکړو نه ډاکټر صاحب شاعر ادیب سره د خپل فیملی دا خو ستا فیملی ده که نه کلم کوي د شاعرانو ادیبانو دا مرسته ملات کوو ته تپوس کولی چې څوک چې راځي دیني طالب علمان یي نور داسې څوک دغه نو دا خو د خیر کار دی دا خو به پریشان خټک صاحب او پوردل بابا ډېر کول هغوی به ډېر کول موږ هم کوشش کوو چې هغوی غوندې خو نشو کولی خو کوشش کوو صحیح ډاکټر صاحب د انګریزۍ کم نظم ما دا اوس چې کوم کتاب چاپ شوی زما انګریزۍ دوه کتابونه چاپ دي یو د ناتیه دی مرسي ټو مینکایند صحیح او یو د عام شاعري د انګریزۍ عاشقانه هم دا تاریخ هم دی پکې ډېرې خبرې دي کیپ د ډریم الایو چې خوب ژوندی ساتئ خوب ژوندی ساتئ هغې یو نظم دی هغې کې هینګینګ ووډن بریج لایف از ا هینګینګ ووډن بریج دا مطلب دا دی چې ژوند چې دی دا هغه پل دی چې ازانګي ځوړنده څه وخت هم ځوړنده هر وخت غورځېدی شي غورځېدی شي نه تاسو ته وایم ارشاد لایفز ا هینګینګ ووډن بریج life's a hanging wooden bridge across a perilous broken ridge چې بل یو دغه کې دی I took a step یو قدم مې واخیستو I took a step and then stepped back واپس یې ته راغلم for fear of losing the track هسې نه چې وغورځېږم one saw strange scenes په ژوند کې تا ته عجیبه عجیبه دغه لګي weaving to imagination stream an ocean on the rise څنګه چې سمندر جوتېږي swelling swiftly out of size then a memory tale of traffic یادونو یو traffic then a memory tale of traffic simply horrific then
chaotic political games. سیاسي دغه هم رواني که نه. Then chaotic political games played out on television frame. Mudslinging, یو بل باندې غورولي. Mudslinging and calling names. Exchanging endless shots of blames. الزامات په television frame باندې لګي. Then the face of a patient on a hospital bed. بیا سوچ کې د غم راشي یو مریض. Then a face of a patient on a hospital bed seeing a fellow patient dead. بل ورسره مړی هغه ګوري. A step goes wrong. یو قدم دی اخوا دی خوا شو. A step goes wrong and you are down. دی پل نه غورځېدلی. A step goes wrong and you are down. Yellow or pink, black or brown. As though fallen from a hanging bridge. ډیره مننه ډاکټر صاحب. افغانستان د پښتنو یو ډیر لوی وطن دی. بدقسمتي دا ده چې افغانستان کې ښه هسپتالونه نشته او د پښتون افغان وطن اکثره مشران دلته بیماران راځي. څه تجویز د دوی د طب د شعبې دپاره په حیث د یو لوی ډاکټر؟ باچا صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. موږ خو خادمان یو د پښتنو د ټول امت مسلمه. خدا خو زموږ ورونه دي. حق یې دی موږ باندې. د ژبې د وینې د خاورې تکلیف یې لیدلی دی. نو ما ته خو د هغوی د پوره سیسټم څه اندازه نشته چې نن سبا څه پوزیشن کې ده. خو یو کال مخکې، کال نه یو نیم کال مخکې ما ته د پېښور یونیورسټۍ نه یو شپږ تیسز رالل. شپاړس افغان خلکو چې هغوی ایم پی ایچ کولو، ماسټر ان پبلک هیلث، د هسپتالونو د مینجمنټ چې کوي. صحیح. نو زه د هغوی اګزامینر شوم. نو ما چې هغوی انټرویو کړل، هغوی په هغه تکلیف حالاتو کې یو نیم دوه کاله پخوا، اوس کوم ډېر تکلیف دی خو امن دی، شکر دی. شکر دی، امن دی. نو هغوی چې دی په هغې کې ډېر زیات کار کولو. نو زما خیال دا دی په دې باندې موږ باندې هم حق دی. انشاءالله زما خپله هم اراده ده ځم به ګورم به څه چې زمونږ کېږي. دا خو زمونږ پاکستان او پښتنو ټولو باندې حق دی. دا لکه دغلته کې رهبري کمزورې ده، نور صلاحیتونه شته، قابلیتونه. ته خو وایې چې 14 تیسز ما ته راغل، خو صلاحیت دی که نه؟ صلاحیت ټول ډېر ښه و، ټول ډېر تکړه و. ما دا نه چې دوی سره په دې ټیک ته په زړه کې زما همدردي وه چې دا پښتانه تکلیف کې دي، د هغه ځای نه دوی رالل د امتحان دپاره او دا دلته دا کورس کړی، دا وخت یې تېر کړی. خو ما د هغوی هغه اسسمنټ چې و، امتحان چې و، ډېر صحیح طریقې سره وکړو او زه ډېر خوشحاله یم چې پښتنو کې خدای پاک صلاحیتونه ایښي دي او هغوی کامیاب شو او چېرته چې خوشحاله دي. شامي روډ د پښتونخوا د ټولو نه جدیده علاقه ده او دا ډاکټر اعجاز خټک صاحب سره مرکه ده. باران هم راغو، ډېر ښایسته عجیبه غوندې موسم دی او ډېر تاسو به وینئ دا زما جامې ورو دغه کېږي، هوا او باران هم راغلو. به هر حال مرکه روانه ده. دا د پښتو ادب د لوی کور د پریشان خټک او پردل خټک صاحب د کور د لوی خوشحال بابا د کور د نغري سپڼ کې ډاکټر اعجاز خټک صاحب دی. خټک صاحب د پریشان خټک صاحب او د پردل بابا د کتابونو په هکله، د خدماتو په هکله راته مختصر څه وایه. باچا صاحب دې باندې خو به یو بیل پروګرام چې وشي به کېږي، خو بیل چې تا سره وخت نشته نو څنګه به پې کوو؟ بس تا خو خادمان یو. وایي یو شاعر دی وایي چې زاهد لاس ښکلوه چې چېرته سید ووینې، ځکه چې دا خبر عین رسول الله ته رسي. الله دې ستاسو عزت وساتي. پریشان خټک صاحب خو ډېر کتابونه لیکلي دي، 32 کتابونه یې لیکلي دي. 32 ته وایي؟ 22 او په هغې کې تڼاکې شاعري ډېر مشهور کتاب دی. هغه دوه ملالې سترګې دي، دود دستور دی. ښه په هغې کې بیا په اردو کې دغه لیکه پښتون کون ډېر اهم تاریخ او داسې هغوی او زما والد صاحب چې دی پردر خان خټک صاحب، هغوی هم ډېر یو خو په پریشان خټک صاحب باندې لیکلی زما رور پریشان، ډېر ښکلی تاریخ یې محفوظ کړی دی. څنګه یې تاسو وایئ دا پروګرامونه کې تاریخ محفوظ شي. بیا هغوی د پښتو 8 جلد اول ډکشنري زما والد صاحب جوړه کړې ده او د هغې نه علاوه نور اټوټ لساني رابطه یو کتاب دی چې هغې کې د اردو، پښتو او د ترکۍ مشترکه الفاظ صحیح داسې. نو دوی خدمات دي ډېر ماشاءالله، ډېر لوی خدمات ورکړی او ډېر وخت یې ورکړی
او الله پاک سوي راته انګریزي نظم راته وي او به چون کې دا زما پروګرام د لندن ټي وي دی نو هغلته هم خلک ګوري نو ښه ده صحیح ده دا ارشاد کتاب نوم دی کیپ د ډریم الایو صحیح نو هغې باره کې چې ما کوم غلی کړی دی چې خوب ژوندی ساته خوب ژوندی ساته captive emotions and a golden chain captive emotions and a golden chain story of a windy night همداسې هوا والا story of a windy night with pouring rain بالکل همدا منظر همدا منظر و دا چې څنګه وس دی واه دا ستا خلوص دی it was not possessions but my feeling داسې جبر نه و خو زما خپل feeling و which provided the medicine for healing for you things were so easy to say like oceans passing through a bay but for me it was end of the day something to avoid come what may a time when you are no more for me I hope and pray I'll never see and never encounter such travail when not even tears prevail دا وخت نه راځي چې اوښکې مې سړي په سترګو کې نه ډېره مننه جي ډېره مننه قدرمنو عزتمنو ملګرو دا و پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک او باران ډېر تیز شو او دا شپه هم خورېږي ډېر ښکلی موسم دی به هر حال د ډاکټر اعجاز سر خټک سره ډېرې خبرې کېدی شوې دا ډېر قابل پښتون دی او د ډېر لوی خاندان چشم و چراغ دی به هر حال دا رنګ درنو عزتمنو ملګرو سره به بیا کینو زه تاسو ته یو خواست بیا هم که یو وایس ټي وي لندن تاسو ته وروسته نوي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ او زما پروګرام د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړئ د ډاکټر صاحب اعجاز خټک په هکله که تاسو کوم تاثرات لیکئ نو دې پروګرام کې په کمنټس کې ولیکئ اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان